زه د چا نومونه په لاسونو باندې نه لیکم، زه د چا نومونه په لاسونو باندې نه لیکم، دا د زړه خبرې دیوالونو باندې نه لیکم. ما پښتون قلم د زړه په وینو کې ډوب کړی دی، ما پښتون قلم د زړه په وینو کې ډوب کړی دی. زه په ښه پښتو کچه رنګونو باندې نه لیکم، هسې نه سبا ورته په سرو سترګو بیا جاړمه، هسې نه سبا ورته په سرو سترګو بیا جاړمه، ځکه اوس نیټې په تصویرونو باندې نه لیکم. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، غږ دی د ریډیو پیغام FM 90.4 مردان. پروګرام حجره و حجرې پروګرام سره زه یم سکندر حیات. قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې ریډیو پیغام حجرې پروګرام کې مونږه کلی په کلی ګرځو، ستاسو حجرو ته درځو، ستاسو بیټکونو ته درځو، ستاسو علاقو ته، ستاسو کلو ته درځو. هلته هم ستاسو سره خبرې اترې کوو. د دې پروګرام بنیادي مقصد صرف او صرف دا دی چې مونږه دغه حجرې دوباره آباد کو، که د لږ وخت دپاره وي، ګنټې دپاره وي، که د دوو دپاره وي، خو چې دغه حجرو کې راټول شو، دغلته کې مونږه خبرې اترې وکړو د دغه مشرانو سره. هغه مشران چې کشران د هغوی سره نن سبا کیني نو د هغوی نه لرې تښتي، نو د لږ وخت دپاره مونږ کوشش دا دی چې کشران او مشران را یوځای کړو، مشران د کشرانو خبرې واوري او کشران د مشرانو دغه ملغلرې خبرې واوري. پخوا به څه کېدل، نن سبا څه کېږي. نو پروګرام کې هم په دغه ټولو باندې مونږ خبرې اترې کوو. که تاسو هم غواړئ چې ریډیو پیغام ټیم ستاسو کلو ته، ستاسو علاقو ته درشي، نو بالکل مونږ سره تاسو رابطه کولی شئ او مونږ به ریډیو پیغام ټیم به ستاسو علاقو ته، ستاسو کلو ته درځي او ستاسو سره به خبرې اترې کوي. اوریدونکو، نن راغلی یو بالاګړی ته. بالاګړی یو ډېره مشهوره علاقه ده او د دې نه غیر چاپېره چې کوم کلي دي، بیا خاص کر شهباز ګړه، سودم، رستم او دغه شانتې نورې علاقې دا ډېرې زیاتې مشهورې دي. متلونو کې هم دغه علاقې راغلي دي. نو بالاګړی ته راغلي وو. دلته کې د حاجي میراب ګل کاکا په حجره کې ناست یو. دغه حجره ده ډېره ښکلې حجره ده، روایتي حجره ده. په ګڼ تعداد کې مشران دي، کشران دي، همزولي دي، ماشومان دي، ټول چې دی نو دلته کې راغلي دي. د دغه ټولو سره به خبرې اترې کوو. د پروګرام په شروع کې زه د صابر بالاګړی ډېره زیاته مننه کوم چې دغه شانتې دا خوندوره مزیداره حجره ده زموږ دپاره راجوړه کړه. اورېدونکو، دې پروګرام کې زه بالکل یوازې نه یم، بلکې زموږ سره په ټیم کې نن چې دی نو راغلی دی زموږ ډېر قدرمن مشر براډکاسټر ګل حبیب الرحمن صاحب. ګل لالا چې دی نو هغه هم را سره په پروګرام کې موجود دی. دې سره سره موږ سره وسیم سجاد زموږ قدرمن ملګری دی، هغه هم را سره موجود دی. او د دې سره سره اسماعیل یوسفزی هم را سره راغلی دی دلته کې دې حجرې ته او د دغه حجرې ته یې ښکلا بخلې ده. اورېدونکو، مشران دې ټولو سره به خبرې اترې کوو، خو ګل لالا را سره ولاړ دی. ګل لالا سره یو څو خبرې کوو. ګل لالا څنګه یې ښه؟ ډېره مننه سکندر صاحب. نن راغلی یو بالاګړی ته او خاص کر بیا صابر بالاګړی مونږ انوایټ کړو او مونږ له د عزت راکړو، مونږ له د قدر راکړو. نن راغلی یو دې سره مشغولیږو، ټول مشران راغلي دي دلته مونږ سره په حجره کې ناست هم دي. نو د هغې نه به تپوسونه هم کېږي او حجره غالبا چې حاجي میراب ګل صاحب په حجره کې لګیا یو، ګپ شپ به لګو د مینهوالو سره او د خپلو مشرانو سره به هم ګپ شپ لګو. نو بالکل ډېره مننه کوو ګل لالا. خو ښه وه چې په ټایم درته پته ولګېده، ګنې اوس به کېدی شي چېرته کې هلکه دغه لار کوم طرف ته تلې ده؟ کم طرف؟ بخشالي ته به دې اوس ایستې وې. نو ډایرکشن ما ته 3 کیلومیټر و، مونږ 4 کیلومیټر و. نو زه شک کې راړم بېبۍ، ما ته خو ډایرکشن په بورډ باندې 3 کیلومیټر و او ما 4 کیلومیټر وواله. نو زما ښه لار مې خطا کړې ده. بس کله کله خیر داسې وي او دغه مونږ مختلفو ځایونو ته زه مختلف واقعات را سره راځي. نو نن را سره دغه واقع وه چې کوم لار صوابۍ روډ ته راتاو شوی نو موږ د هغې په ځای باندې بخشالي طرف باندې ډېر مخکې پورې لاړو. خو ښه وه ګل لالا ته بیا اندازه وشوه چې مونږ خو 3 کیلومیټرو نه زیات راووښتو. دا خره چې زر خبر شو کنې نو کېدی شي چې په چکدره ولاړو. سیده ګل لالا، څنګه نن دلته حجرې ته راغلي او دغه مشران دي، کشران دي، څه احساسات لرئ؟ خوند کوي که نه؟ یاره مینه زموږ د پښتنو مینه یو بل سره خو مشهوره ده که نه. دښمني د خدای پاک د چا نه جوړې، خو هغه هم مشهوره ده. خو
مینه او محبت یې د هغې نه زیات مشهور دی. نو راغلي وو بالاګړی ته صابر نن میلمانه یو او ټول مشران د بالاګړی راغلي موږ سره ناست دي. د یو کس نه به تپوس کوو او هغې ټول به موږ په پروګرام کې ځان سره شریکو. نو انشاءالله تعالی چې مینوال به پروګرام خوښوي صحیح او ګورو صحیح مشران څه وایي. بالکل مشران سره به خبرې اترې کوو. وسیم سجاد هم را سره ولاړ دی. څنګه یې؟ خیر دی، ټیک ټاک. تاسو څنګه یاست؟ طبیعت ته ښه دی؟ شکر الله. حالات ښه دي؟ بالکل. واقعیات ښه دي؟ مکمل جی. نور بس زړه فضله نه وي پکې لاس نشته. څنګه حجرې ته راغلې؟ موږ سره یو دوه درې حجرو ته تللی مې، نن دې حجرې ته راغلي وو. دا حجره درته څنګه لګي؟ یاره سکندر صاحب واقعي چې ټولې حجرې ښکلې خو دره باندې هم ډېره زیاته ښایسته ولګېده، ځکه چې دلته هم هغه شانتې مشران راغلي دي، ډېر سپېڅلي خلک راغلي، سپین ږیري پکې هم راغلي، مشران کشران او ډمزولي ټول راغلي. او بیا خاص کر صابر د بالاګړی زموږ ورور چې موږ سره د ډېر وخت نه چې کدی په ټلیفون سره رابطه کوي، خو بس ملاقات یې نن نصیبه شوی. لومبي ځل ورسره ملاقات نو یاره زما خیال چې دویم دریم ځل دی زما په خیال. دریم ځل جی جی جی. نو یقینا چې حجرې و چې کوم دی نو ډېرې ښه حجرې دي، ځکه چې دلته موږ هر قسم زده کړه کوو. اکثر موږ په دې حجرو کې وایو چې دا زموږ چې کوم دی نو مدرسې سکول دی. دغه شان مخکې موږ ویلي وو په حجرو کې چې لکه مخکې به د مدرسې او د سکول په ذریعه چې کوم دی نو دلته به خلک راتله او دلته به خلکو زده کړه کوله. صحیح. ډېره مننه کوو. وسیم سجاد د اسماعیل یوسفزی هم را سره د اسماعیل یوسفزی هم ډېره زیاته مننه کوو. اسماعیل یوسفزی څه به وې؟ ته په لومبي ځل موږ سره راغلی. بالکل جی، ټولو ته اول سلامونه. اور صابر بالاګړی چې کوم د حجره جوړه کړې نو ډېر زیات خوشحاله یو. پکې ډېر ښکلي ښکلي مشران په دې کې دي راوختي دي. او څنګه چې موږ شاباسګړۍ ته راغلي یو سرجي، د دې ځای خپل یو تاریخ دی، د هغې خبره هم پکې ټول مشران کشران موږ سره کوي. خو د حجرې یو خپل برکتي تربیت چې موږ ته کوم ځای نه میلاویږي، زموږ کشرانو ته د آدابو طریقه، د سلام طریقه، د ناستې پاستې چل چې کوم دی نو هغه زموږ په حجرو کې د مشرانو نه زده کېږي. کمې خبرې چې د کتاب نوم نشو زده کولی هغه د مشرانو نه زده کېږي. نو حجره د پښتنو لپاره یو اهم زموږ ثقافتي څیز دی. صحیح. ډېر بخیر علي درته وي. څنګه یې ښه؟ ډېر خوشحاله اوسئ سکندر صاحب. اول هم ستاسو ډېره زیاته مننه شکریه ادا کوم چې په دومره کړکېچن حالت او په سخت وخت کې موږ له راغلې په لوډ شیډینګ کې او زموږ د حجرې نه ښکلا او ځلا ورکړه. ډېر زیات مشکور یم ستاسو. او بیټکونه شلو جوړ حجرې شوشاړې ځان ځاني وي نمزه د هرې غاړې. او په نن وخت کې د دولت عزیز والي ده شاهجهانه د پښتو خبرې لاړې. نو ستاسو د کاویش او کوشش چې ما وکړم د حجرې به انشاءالله شاړېږي نه، بیا به دا آبادېږي په خپلو مشرانو باندې، په خپلو کشرانو باندې. زیات زده کړه چې کومه په دې حجرو کې مشرانو نه کړې ده، د خپل کلتور او ثقافت نه موږ خبر شوي په دې حجره کې یو، د خپل دود دستور نه. نو ډېره ډېره مننه شکریه ادا کوم. نور مشران کشرانو پکې ناست دي، هغوی هم پکې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. او یو ځل بیا ستاسو د ټول منیجمنټ د ریډیو پیغام ډېره ډېره مننه شکریه ادا کوم. ډېره مننه کوو. صابر د بالاګړی دا راته ووایه چې بالاګړی دا په خاص په کم ځای کې پرته ده، د علاقه د دې ځای نه کم ځای ته لارې تللی دي، که څوک چېرته فرض که راځي د کم ځای نه ورته لارې راغلي دي. او دا مونږ چې کم ځای کې ولاړ یو د دې ځای په هکله راته یو څو خبرې. بالکل سکندر صاحب، د مردان پاروتي نه 12-13 کیلومیټر باندې صوابی روډ باندې بالاګړی راځي. خوا کې ورسره شاباسګړه ده، هغه ځان خپل تاریخ لري. او بالاګړی مین چې کم دی نو په دې په سایډ باندې بشخالي کلی دی، ګړی کپوره دی. او داسې مین روډ باندې تاڼي چوک راځي، خواته هغه ته لار تللی ده. او اسمیلا ده، بوټسیرې دی، بونیر ته دغه سایډ ته د لارې تللی دي. نو شاخونه د ډېر وتی دي جی. او بالاګړی تاسو په خپله ولیده ښه ښایسته کلی دی، زرخیزه علاقه ده، تعلیم حوالې سره هم پکې ښکلي دغه دی سیسټم جوړ دی، د حجرې هم دغه شکر دی آبادي دي. او بیا ستاسو په راتګ او په دا چې د مشرانو کشرانو وکتلو نو هغه حجرې به انشاءالله بیا را ژوندي کېږي چې کوم نه موږ نه رس په شاړې کېږي. صحیح. ریډیو د څومره وخت نه او ریډیو سره د څونه وخت نه تعلق دی؟ یاره سکندر صاحب، زه خو ریډیو چې کله زه ریډیو والته یم نو هغه ما دي زموږ د عمر نه خو سیوا ستا ریډیو اورېدلي. سن 95-96 نه زه ریډیو اورم. او بیا خو ډېر زیات شوق زما ریډیو سره په دې وجه چې مختلف قسمه خبرونه د هغې نه د کلتور او ثقافت او د دود دستور او بیا داسې خبرونه هغه چې موږ حجره کې به کمې اورېدل هغه کمې تاسو بیا زموږ په ریډیو پیغام باندې هم پوره کړی دی چې دومره ښایسته پروګرامونه ارینج کېږي. که د ګل لالا دي، وسیم دي، ستاسو چې کومې هلې ځلې دي، ټول منیجمنټ چې کوم کاوش او کوم کوشش نو ډېر زیات صحیح طریقې سره پروګرامونه ارینج کېږي. نو په هغې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. بیا دا کوشش کوو تاسو مونږ کار وکړو، کمنټس وکړو، خپله مینه سره شریکه کړو. حجره پروګرام چونکې که موږ دا وخت وګورو خیبر پښتونخوا کې څومره اف ام چینل دي حجرې کېږي، خو هغه په سټوډیو دننه کېږي. ریډیو پیغام ته دا کریډټ ځي چې مونږ راووتو بهر خلکو له لاړو.
د کاوش ته د کوشش ته په کم نظر ګوري او څومره پورې مونږه یو ښه سټپ دا اخیستی دی؟ ډېر زیات ښایسته سټپ هماغسې او ستاسو چې هلو ځلو ته مه وکتو نو که هېري 101% به ستاسو خپل کوشش کامیابېږي ځکه چې هغه حجرې چې ستاسو په راتګ باندې بیا آبادې شي خپلو مشرانو سره ناسته پاسته را کشرانو به یې ډېره زیات زده کړه کوله نو ډېر زیات خوشحاله شوم او انشاءالله چې داسې پروګرامونه رایج کېږي موږ غوښتل هم دا حجرې چې پروګرامونه په ریډیو باندې کم کېږي نو هغه بس ریډیو سره دغه دننه پروګرامونه کېده نو بار به حالاتو نه دغه نه مشران کشران نه خبرېدلو نو اوس داسې شکر تاسو راغلی نو کشران هم درسره کېناسته مشران هم درسره کېناسته هغه پخوانۍ خبرې که نه ینګ جنریشن ته تپوس وکړي چې یاره ګړونج څه ته وایي نو بیا ورته پته وي چې ګړونج څه ته وایي یا ډیورټ څه ته وایي یا نور داسې بلا سپیسیفیک د پښتو چې کوم نومونه دي د دې نه خبر نه خو انشاءالله په دې پروګرامونو په وسادت سره به دا ټول بیا خبرېږي او دوی به بیا راځي انشاءالله دې حجرې ته. ډېره مننه کو دلته دوی سره به خبرې اترې کوو. میراب ګل کاکا په خیرالي او ستړي مه شي درته وایو څنګه یې خیر دی جناب خیر دی د الله شکر دی ټیک ټاک تاسو څنګه یې بالکل ساتو دوا دا خسور کې خیر دی جی خدای ژوند مو څنګه روان جون روان بالکل جون خبر برابر دی نو څه وایې چې پخوا ژوند ښکلی و که نن سبا نه اوس هم ښه دی پخوا هم ښه اوس هم لمونږ په دې ښه دی چې زموږ ډېر لوی ټبر دی ما سره په یونین کې تقریبا 170 کسان دي دا ولې د دې لدی ودونو کړی دي هر میاشت دلته راغونډه وه هغې د سل روپۍ میاشت اخلو چې کله واده وشي دا غم وشي هغې غم والا 500,000 روپۍ ورکوو بس هغه ځان له خپل غم کوي نو زموږ د کلي کې زموږ د حجرې بس زموږ ځان له خپل یو میټنګ دی یو خپل یو دا د یو نکال واده دی یو ګلمیر بابا دې کې 170 کسانو ودونه کړي دي او دا ټول دلته راغونډه صابر دي ټول صابر د بیرواره دی دا هم د دې دی دا لکه دا موږ میاشت په میاشت راغونډېږو دلته د دې حجرې په حق له راته وایه چې کله جوړه شوې ده دا حجره به تقریبا یو 14 کاله وشو 14 کاله پخوا به حجرې وې ورونه به کولاو نن سبا هم حجرې دي خو ورونه یې بند وي تالې وي ورته څوک راټولېږي نو هغه خپل خلک هم نه راټولېږي رونه هم ورته نه راټولېږي څه وجه کېدی شي نو بس دا سره پنجتي ده تا وره سره پر دې چې دومره دغه ورغه مال نشته تا خو نور لکه زمونږ دې دغه ښه دی ګرجا پیدا څومره بله تېره نشته اوس خو پکې ښه ده یو دغه کې دوه درې غمونه وشو خو لکه په دې علاقه کې څومره چا غم وي که ښادي که وادي هر یو څیز چې دلته کټونه پکې برابر دي لوښي لرګي برابر هر یو څیز پکې برابر دی صرف غم ښادي ورته راوړي نور دلته هغه سره بار نه سره راوړي صحیح تا ټیک ده جی جی اپا یو څیز باندې ښه برابر یو بل د خپل یونین دی مونږ هغه لکه پیله باندې راغونډېږو دلته کم سے کم دا 170 کسان چې کوم دي پکې ودونه کړی دا خپل ترونو زامن یو د یو نکال واد دی زموږ اتفاق ښه دی د نورو سره نو صحیح دغه نوي کول ته که څه پیغام ورکوئ دا وخت ستاسو اواز په ټوله خیبر پښتونخوا کې اورېدی کېږي که دې نوي کول ته څه پیغام ورکړي نو بس څه ورته بس خدای دې ته د دې کې د هتو کې دا اورې خدای دې اړونه پاک چې دا بنجته دې ختم شي هر چیز بس په بنجته باندې زور دی دا انور باندې خدای الله تعالی خلوه فضل له تا اورې اخو بس کار روانه ښه صحیح برکاتو څنګه له خیر څنګه طبیعت هم خري د الله شکر ټیک ټاک بس شکر الحمدلله چې تاسو ریډیو والے چې کوم دنو د بالا غړې میراب ګل جی صاحب په دې را کې موږ له ټایم راکو او دا قیمتي ټیمونه چې کوم دنو دا چې کوم دنو انتهایی قیمتي څونه چې پیسې قیمتي دا نو دا غنه زیات وخت قیمتي زیات وخت قیمتي یو سړی وي چې بای زه ثوابات زما چې زه په وخت کې رسم چې زه 15 منټه کې ورسم باندې 100 روپیا سیوا والی د حجرې کلتور دا دی چې بای دلته کې با پخوا موږ مشران چې براغون شو زړو کې ما مشران براغون شو نو هغې به هلکه څنګه چللی یاره پلان کې کاکا نه راغلی پلان کې کاکا نه راغلی هلکه خو بیمار دی نو زموږ دا به ټول پاسې غواړو به م پسې لړو نو هغه کس تپوس به وکړو او بیا به چې کوم دنو راله هغې کې به داسې یو دوه مشرانو زموږ په دې محله کې چې به کتاب وي دا پخوانۍ کیسې به کولي که نه کتاب به چې کوم دنو تقریبا په ژمي کې به مونږ تر 12 یوې پورې ناستو چې حلوا هم پخوله او په هغې کې به چې کوم دنو لکه ښه ټنګ ټکورو پروګرام به پکې سمو او کتاب به ویل کېده یو کس به کتاب وي او ټول به خاموش ناستو بل دا چې د مشر او د کشر تمیز وپکې نن سبا چې کوم دنو خلک په امامانو پسې خبرې کوي امام به چې موږ هغه ځای ولیدو
نو مو وی چې کم کور ته ورننوځو په کومه سوله ورننوځو د امام په دومره قدر و بلکې د استاد د امام کنه کو یو سړی پی ایچ ډي وکړي پی ایچ ډي کنه خو چې وجره نه پاس کړي کنه نو دې نه چاروغه کولی شي نه چا جوړه کولی شي نه چا ستانې تتلی شي نه چا ستاسې تتلی شي زمونږ د کلي کې یو بابا او مشر هغه به دا خبره کولی به داسې وخت را روان دی چې خپل کور کې په کرایه اوسي بل داسې وخت را روان دی چې په اړه د کور ګوټ کې به چې کوم دینو غل ناستي نو دا غل مطلب دا و چې د هر کور ګوټ ته به دوکاني دا واړه به ځي او خواږه به تیلي او دغه مثال دا و چې په کرایه به اوسي ما پس اوس 11,000 روپیا بل راغلی دی 1,000 روپیا د ګیس راغلی دی نو 12,000 روپیا باندې زه په خپل کور کې اوسم نو تاسو ډېر مننه نور خبرې به هم کوو انشاءالله ډېر څنګه خیر دی الحمدلله طبیعت هم ښه دی خیم الحمدلله نوم دې څه دی نوم دی لیاقت لیاقت کاکا څنګه ژوند څنګه روان بس ژوند خو روان دی بس سلو کالج سټډنټ مې کړی موټرسایکل باندې بس پکټ پروت یم الله تعالی دې تاسو ته روغ صحت درکړي چې په دغه اکسیډنټ او دغه بیماری باوجود تاسو دلته کې رالی کاکا ریډیو واورئ که نه پروګرامونه هم خوښ پروګرامونه خوښ دي څومره مزه کوي صابر زمار والا دی ماشاءالله د خو کلي پروګرامي ټول پروګرامونه اورو صحیح کاکا پخوا به وجرې وي هغې کې به مشران ناستو جرګې مرکې به پکې کېدې ګپې شپې به لګېدې نن سبا دغه روایات ختم شوي دي څومره اثر یې په دې وطن په دې خلکو پرې باسلې نو زمیندارۍ خبره ته وکړم مخکې به یو میخه وه او کاکا په خره سورو پټي ته به روانو یو کس په کار کو 12 تنو به خوړو اوس کور کې 12 تنې یا 12 کسان کار کوي یا او برکت نشته هغه خرچه نه پوره کېږي نو بس مخکني ساده پروګرام او په ډوډۍ میلمه باندې څوک نه تنګېدله کار څونه میلمانه بې هر ټایم رالل هېڅ قسم تکلیف پورته نه تنګېدله اوس خو داسې مثبت سړی ډېرې پیسې ګټي هم په میلمه تنګېږي محشرانو کې برکت و ډېر زیات برکت و ډېر زیات تنور روټۍ به وې خو ښکلې زمینداری کار وو هېڅ کمی و پکې نه راته الحمدلله لاک شکر دی نو بس په دې څه وجه ده چې دغه برکت زمونږ د دغه کورونو نه ختم شو تاسو یو ښکلې خبره وکړه او دغه برکت ختم شو زمونږ د کورونو نه زمونږ د حجرو نه وجه څه ده دا وجه دا ده چې ورور ته بنیت او خپل ده خپل رشته ته رشتهدار نو دا ټول بنیتۍ خبرې دي د بنیتۍ کله چې بنیتي راشي نو هر کار پیسې هم به برکت شي او ټول حالات به برکت شي الله تعالی هم ناراض شي خفه شي چې الله تعالی به کنه خپل خوان خفه کوه نو په دې وجه دا ټول مشکلات جوړ دي بنیتۍ نه خلکو کې اصول نشته طریقې نشته مخکې په غاړه ملایدلو اوس دا ملو کې زیاتې په خپل مخه ځکه کارونه ډېر دي موبایل نه اوسګارېږي موبایل داسې دنیا غرقه کړې ده چې هر سړی چې خپل چې لوات دي که نه موبایل کې به لګیا ته به ته یې لکه فلانکې کار هغه به نه اوري فلانکې کار لس پیرې خو به هغه ته وایي چې دا کار دا ته وایي اکثر به ته وایي مړه تا ځان له کار کتلی دی نو په دې وجه مونږ وایو چې الله پاک دې خیر وکړي الله دې موږ له ایمان توفیق راکړي الله دې موږ ښه کړي مننه کوو ګوهر نور ته د کوم ځای مونږ خو جی د بالاګړۍ نه داسې 2 کیلومتره فاصله باندې بوټسیرونو مې کلي سره تعلق ساتو دلته څنګه رالی بس صابر صاحب زه پیژنم زمونږ یو ډېر قدردان مشر دی او جی نو هغه انوایټ کړی ښه اورېدونکو ته وایم چې ګوهر نور خپله باندې شاعري هم کوي او دا راته وایي چې ریډیو د څونه وخت نه اورئ ریډیو خو جی تقریبا زه د 2009 نه وړوکی وم چې مونږ ته به والدینو لګو اورېده به م او تر نن ساعته هغه کنټینیو ساتو اوري بالکل جی نو پخوانو ریډیو پروګرامونو کې او نننو کې څه فرق شته او که نه او بیا د ریډیو پیغام پروګرامونو ته په کم نظر ګورئ ریډیو پروګرام پیغامونو ته هم په ښه سترګه ګورو او پخواني پروګرامونه هم دا وخت مناسب سره خو اوسني ماشاءالله خو ښکلي ښکلي پروګرامونه را جوړي او زموږ د عبرت او د مطلب او د فایدې خبرې پکې موجود وي ښکلي دي څومره فایده خلکو ته ورکړې ده جی ډېرې ورکړې ده لکه مختلف په هر موضوع پکې خبرې کېږي نو ښه کافي حده پورې پیدا پکې شوې ده اجره ختمه شوه کشران چې دي نو اجرو ته نه راځي ګیلمن دي مشران څه به وایې دغه اجره څومره اهمه وه
یره جی وجره خو ډیره زیاته اخمه واده مشران نه بخول خپل خبري اورېدې مشران براله او غیبه کټ کې ناستو چې دا غیبه ملمر راغی غیته به بالغ کې خو دو یا غیبه ملمر سر لاس ملاو د چې وبوست په ورته کو هغه عادتونه به کشر خمس د کول بل مشران با هم په وجره کې د کشرانو د مخ کې دون خپل خبري کولې چې په مستقبل کې به هغه د کشران د پاره یو ډیر د پیدې کار جوړېده او غیبه ډیر خپل زده کړه کوله صحیح خپل څه کلام راته اورې نظم وي یا د پس حالاتو باندې څه داسې لیکلي وي راته واورو بالکل جی غزل چې مالیار ګلان راته سمسور نالوي ای علما راته خوشبو په هر یو لور خوروي ای علما مالیار ګلان راته سمسور نالوي ای علما راته خوشبو په هر یو لور خوروي ای علما او ترمنځ لازمي څه شوی به وي خاص نه ده ترمنځ لازمي څه شوی به وي خاص نه ده چې ورور د خپل ورور کور بیلوي ای علما او په خپل سوځي به د ور لمبو کې خاغه خلک په خپل سوځي به د ور لمبو کې خاغه خلک څوک چې د بل چا کور ته ور بلوي ای علما او په دې بلها ګرانه کې او په دې وطن کې په دې بلها ګرانه کې او په دې وطن کې یتیم ماشوم په هزار د مور خرڅوي ای علما راته غیرت د دې قاتل د قتل اوه اوس راته غیرت د دې قاتل د قتل اوه اوس چې پسوره کې خپل خور ودوي ای علما ډیر زیات خدا بیا وایا راته غیرت د دې قاتل د قتل اوه اوس چې پسوره کې خپل خور ودوي ای علما او دا چې هر وخت ناری د جنگ وهي نفرت کوم دا چې هر وخت ناری د جنگ وهي نفرت کوم دوی په وړه خبره شور جوړوي ای علما او قابلان پری دي ناقابل په پیسو برتی کړي قابلان پری دي ناقابل په پیسو برتی کړي دلته رشوت خلک په زور ورکوي ای علما او دلته کې نه اوسې د خلکو سره نور کلی کې دلته کې نه اوسې د خلکو سره نور کلی کې خیمه سخرا کې ګوهر نور لګوي ای علما او چونکه د حجره پروګرام نو یو بداسه حجره سره ریلیټډ وو تل کچھ به ماسته به شوملې به خوږې به وي تل کچھ به ماسته به شوملې به خوږې به وي ډوډۍ به د وربشو نه پخې به خوږې به وي او جوړ په مشرانو کشرانو مخپلونه وو جوړ په مشرانو کشرانو مخپلونه وو تر نیمو شپو ډکې حجرې به خوږې به وي مازیګر د غره په ویخ کې به ګړې سره ولې مازیګر د غره په ویخ کې به ګړې سره ولې سخکول د شپونکی په خوله ټپې به خوږې به او د نن پشان بلډینګ او محل د چانوي د نن پشان بلډینګ او محل د چانوي د هټو به جونګړ یا کوټې به خوږې به ماخام به ما ګوهر ته ماخام به زه ګوهر د خپل نیکه په خوا کې ناسوم ماخام به زه ګوهر د خپل نیکه په خوا کې ناسوم سخکل د ادم درخو کیسې به ډیر زیات سو د پیغام ریډیو والا ټول ډیر شکریا دا کوم چې زمونږ د کمزوري او پسمانده کلی ته تاسو رااله او دونه پدرون نظر او متوکتل نو د دې خبره زه تاسو ډیر شکریا دا کوم زمونږ د علاقه ډیر پسماندره او تاسو د ډیر درانو کتل تاسو ډیر درانه ملمانه راغلی نو د پیغام ریډیو شکریا دا کوم ډیره مننه کوم ان شاء الله پیغام ریډیو با هر وزرې ته زی هر کلی ته بزی او دغه شانته دغه خلکو مسلې برابر سره کوي مخې ته به راوړي او دغه کلی ښکلاګانې دغه کلی ثقافت کلتور دغه هر څه چې دینو مخې ته به راوړي څنګه پروګرام څه خوند وکړو که نه پروګرام خو د اجرې پروګرامونه خو ډېر خوندور او مزیدار دي او چې د چا په جون کې د اجرت تنبیل کورس نه نو د هغه جون نیمګړی دی او د اجرت تنبیل کورس زموږ مشرانو موږ ته ښوولی دی چې تاسو په دې طریقه باندې به په اجره کې وخت تېروئ مشر ته به سر پرېږدی کشر به د کټ لنګې ته کښېنئ هغه شانتې د اجرې پروګرامونه ډېر مزیدار روان دي خو زه د خپلو مشرانو ته دا خواست کوم چې دا څونه کشران دي چې دی اجرې ته راولي او دې ته د اجرت تنبیل طریقه وښیي څنګه چې په جومات کې موږ ته استاد د جومات آداب ښیي نو چې داسې موږ ته د اجرې تنبیل آداب زده دا ځان له یو سړی که میټریک وکړي که ایم اے وکړي که بي اے وکړي که اے پی وکړي خو چې هغه سره د اجرې پیریډ نه د اجرې تنبیل پیریډ ورسره نه د هغه جون نیمګړی دی نو زما د ټولو خلکو ته دا خواست دی چې لږ پیریډ په اجره کې اخلي خو د اجرې تنبیل یو کورس دی دا یو کورس یو پیریډ دی دا ضروري په جون کې اخلي نو دې سره به د جون هغه
کم چې کلمه ده هغه به پوره کیږي. ها جی صحیح. څنګه الله وعلیکم السلام. طبیعت ته ښه دی؟ خیر دی. څنګه رالیدل؟ بس تاسو مینې راوستې دلته زه درته معلوم وم. بس په تپوس باندې ځان ته ورسوم. ډېر خو نه کړی دی؟ نه جي ډېر نه کړی دی، نه په اساتیا راغلي. صحیح ده. نو څنګه پروګرام دې دلته وکړو؟ څنګه خوښ شو؟ پروګرام ښه ښکلی ښه مزېدار پروګرام دی. رباب هم پکې دی، ښه مزېدار دوپړې هم پکې دي. سرمایه صابر بالاګړی والا سره به ملاقات شي، همې مو لیده ماشاءالله. نو پروګرام ښه ښکلی دی. صحیح ده. نو نور که دې په زړه داسې خبرې او کولې غواړئ نو بالکل یې کولی شي. یاره زه به یو وړه شان لطیفه ده. جی 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 جی. زموږ په کلي کې یو دوکاندار یو چاړه والا راغی ژبه یې نښتله، وایي شات شته او ورته وایي شته خو دومره ټینګ نه. نوم دې څه دی؟ افضل مې نوم دی. افضل دې نوم دی. او افضل درته یو څو خبرې کوم. زما نامه ده د بالاګړی. د ولی خان پوهنتون نه مې په بایوټیکنالوژي کې بي ایس کړی. څنګه چې تاسو وختي خبره وکړه چې یار د پښتو نومونه داسې لکه سکول، یونیورسټي، اسپتال، نو موږ وایو چې سکول پوهنتون شو، یونیورسټي ته موږ پوهنتون وایو، اسپتال ته روغتون وایو. مین مسله چې کومه دلته دا خپله ژبه خیرول دا بېکمالي ماته ښکاري. پردې ژبه زده کول کلوې کمال دی، خپله ژبه هېرول بېکمالي ده. دویمه خبره دا ده چې اجرات تر ساته ماډرنیزم سره ختمیږي. زمونږ شر ختم شو، زمونږ رټ ختم شو، زمونږ جانګې سیستم ختم شو، زمونږ په اجره کې چیلم سیستم ختم شو، زمونږ جرګه د نیش برابر ده، زمونږ تعلیم هم د نیش برابر دی. ځکه چې خپله ژبه په یو شی موږ ساینس په پښتو کې زده نه کړو، نه به موږ چاته څنګه وایو، یا به موږ انګلیش کې پوهیو. یا دا که په دې کې تاسو وګورئ سیندي کام وګورئ، د ای شناختی کارت به تاسو ته په سیندي کې ملاویږي. څنګه چې تاسو د میوزیشن خبره وکړه چې یاره میوزیشن ولې سر زیاتې روان دی، یا دی پرمختګ دونه نشي کولی، حکومت ولې صوبایي او مرکزي ګورنمنټ سپورټ نه ورکوي. په دې باندې د عوامي نېشنل ګوند چې کومه خبره وه هغې په خپل مینیفیسټو ودرولې وه چې یاره د دې فنکارانو سره موږ ودرېږو. دغه شان په سند کې میوزیشن ټیچر راوستو، هغه خلک په بام ته وخیږي څنګه چې انډین وختل. موږ پښتانه به بالکل هغه شان ته ځمکې ته بیا راپرېوځو، ځکه چې موږ داسې څه شیزونه دي هغه ریلیجیس زموږ دا خلک اکسپټ کوي نه، ځان ورته بد ښکاري، ویل دا مولا دی، دا پلانې ما پسې روځي فتوا به ورکړي. نو نه، د دې خبرو خلاف موږ له راوتل پکار دي. په دې کلي کې نور هم ډېرې مسلې دي، ډېرې ستونزې دي. څوک دلته سیاست په کومه ژبه باندې کوي، د هر یو سړي یو رنګ دی، جدا جدا چغې وایي. دې موږ جدا کړي د یو بل نه، موږ لارې راله ختمې کړي، موږ ته کافر ښکاري جي. نو کم از کم پښتنو له اتفاق په دې خبرو کې پکار دی. تاسو ډېر ښکلې خبرې وکړې او داسې ښکاري چې مشرانو سره ناست پاستې حجرې ته تلې راغلې. دا راته ووایه چې دا ځوانان ولې نه کیني؟ اخر وجه څه ده چې دا حجرې شاړې شوې؟ ګوره زمونږ تر حده پورې چې زمونږ کم مشرانو هغوی خپل کار کړی دی، مونږ یې دونه پورې کړی و چې د چا خبره د مشر کشر اتمیزې راته ښودلې. خو زمونږ نه پس چې اوس دا کم زمونږ ایج والا خلک دي، نو مونږ به اوس زمونږ نه پس چې کم را روان دي دوی به بیخي زه چې زمونږ نه به هم بدتر وي، مونږ هم بدتر وي، خو زمونږ نه پس به هم بدتر وي. وجه څه ده؟ مونږ به تر څو پورې به دغه شانتي مین وجه چې کومه ده، نو زه خو به د خپل کلي خبره کوم چې په بالاګړی کې کم حجرې دي نو ډېرې ښکلې آبادي دي. دا پلې رازق دی، دا بابا را سره دی، ګل کاکا دی، داسې مشران مونږ سره شته که نه. مین سیسټم انګلیش سکولونو جوړ کړی، ماډرنیزم طرف ته موږ روان یو. دلته د کلي یو تن تعلیم وکړي سیده شفټ شي شیخ متون ته، د کلي خلکو له هغه شان ته بیا هغه اخلاق هم ورسره هغه شان ته نه ساتي. دلته په ګریډ 17 پسې لټ شي سګنیچر قدرې درته نه کوي. بله مین مسله چې دلته د بالاګړی ته زه ښکاره کوم په دې کې آیس والا تعداد سیوا دی د نشې په لحاظ، د چرس والا تعداد سیوا دی، ډېرې نور هم داسې دي لکه نومونه نشم اخیستی. سال له به بیا خپل سپورټ هغه شان ته ونه کړی شم. نو مین مسله چې کومه ده د حجرې نه موږ لرې کېږو، دا ماډرن سکولونه دي. انګلیش زده کوي، پښتو به ولې د ګل کاکا نه زده کوي، بیا ګل کاکا ته خو نه کښېني. نو مین مسله دغه ده چې کله زمونږ سکول سیسټم ښه شو، حجره سیسټم ښه شو، موږ ته سکول کې پښتو پړاویږي، موږ خپلو مشرانو سره پښتو کوو، پښتونولي کوو، جرګې مرکې ته ورسره ځو، نو موږ بس زده کوو. نه که دغه یې موږ به ماډرنیزم زده کوو، یو شی به رانه جوړ شي په شیخ متون کې به بیا اوسېږم او د هېڅ شي قابل به نه یم، چا سره به خبرې هم بیا ونه کړی شم. ډېرې زیاته مننه کوو، ډېرې ښکلې خبرې